نن څو ښځې د مسلمانانو د کافرانو په جیلو کې ناست، نن څو خلک د کافرانو په جیلو کې څونه ښځو سره څه حالات نن جوړ دي. د تیرو جمعې رپورټونه او پر د ټلیفونانو کېدل. حیا د شرم دی نه سم ویلی نه دی وایم چې د افغانستان د ښځو سره څه اعمال کېږي، د افغانستان د ښځو سره په عامو مابسو کې څه کار روان دی. دا خو زما او ستا خور و مور ده، خو د هغسې بچان لري، د هغسې وړونه لري. ما او تا شمله پر سر لنګوټه پر سر برید شخ کو، ځانو ته په غټو په نارینه باندې وایي، ځان په ځوانانو بولو، ځان په قوتمن بولو، ځان ته افغانۍ وایي، ځان ته مسلمان وایو، مګر نه د مجاهد دفاع کوو، نه د خپل خور دفاع کوو، نه د خپلې مور دفاع کوو، نه په اسلام خوا بدو، نه په دین خوا بدو، نه د مجاهد ملګري کوو. الټا ملا خبرې دا په وسه پره دي چې دا د پاکستان غلامان دي او دا د وطن خرابېدونکي دي او دا فلان ده. خبرې لا یو بدنامي چې ورسوو هغه لا کوو. زما او ستا د دینه سه یې ګوره کافر ګرځولي دي، زما او ستا د وطنه سه یې په خپلو وینو کافر ګرځولي دي. که نن مجاهد نه وای، قسم دی زما یاد دي په سنګسار کې امریکایانو توپ څنډله، دا امریکایان په داسې مستۍ کې دلته راغلي وه، زما یاد دي چې په سنګسار کې به په توتانو کې ختلي وه، میلې کوه یې توپ یې راڅنډل. نن قسم دی ستا په کورو کې امریکایان درته ناست وی، نن به دې په هر کور خپل په اختیار کافران وتلی او نه نه وتلی، د نرو زوی به نه وایي چې در لاسې نیولی وایي، ځکه خو زما باچي ده، زه د پلار باچي ده، ته څه اختیار لرې؟ د امریکایانو باچي ده، ما او ستا څه اختیار دی؟ نن د دغه مجاهد د قرباني غیرت دی، نن د دغه مجاهد د قرباني او د غیرت نتیجه ده چې نن کافر په قرارګانو نه وتلی دي، نن په خپل ټانک کې په سلو ټانګانو کې محفوظ راوځي. لا هم در هغه مجاهد فدایي دي، زموږ تاسې ټول کورنۍ قربانه سي چې بیا هم خپل ځان په اور کې واچي، په هغه ټانګورو کې لام نه پرېږدي. هغه خلک بیا هم پر دین باندې قرباني ورکوي، هلته ته هم نه دي پرېږدي. نن چې امریکایان ماته مني، نن چې امریکایان زما او ستا پښو ته راځي، نن چې امریکایان اعلان کوي، د دنیا ټرمپ اعلان وکړي. ګورئ دا د دې زمانې فرعون دی، تاسو به اورېدلی. ټرمپ اعلان وکړي یو میاشت مخکې، ول که په دنیا کې څوک جنګ زده کوي، د افغانانو دې زده کړي. ول د افغانان جنګ ته په داسې میړانه راځي لکه موږ چې و د فوټبال میدان ته د طالبانو په نامه یې طالب جنګ ته به داسې میړانه راځي. نن چې دنیا ټرمپ ستا پښو ته راځي او د دنیا فرعون ستا غیرت مني، ستا مړانه مني، دا د دغه غازیانو د دغو ځوانانو قرباني ده. مقصد مې دا دی د خلکو پر دین قرباني ورکړې. یقینا در موږ ته ځوانان وه، قسم دی در موږ چې زه خپل ګورم په موږ کې در عمل شو عملیانو متقیان وه، نیکان خلک به ګوره داسې ښایسته ځوانۍ یې وې. دا هر یو چې د دلته خلکو پېژندل تاسې وګورئ عجیب خلک به دا چې ټول لاړل د الله پر دین قرباني ورکړله. نو ما او تا خو به دا کولی شو چې خالص یو څه لار خور برابر ځکه نه د جنازې ته خو به ورسو، هغه که نه شئ کولی د خدای په خاطر بد مه پروایست، بد مه پروایست، دا مو د ایمان خطره ده. خبرې مه پسې کوئ. که د چا د کافر سره په زړه کې بغض و عناد نه و، دا مسلمان نه دی. ما تاسو ته بله جمعه کې وویل حضرت حمزه صاحب چې اسلام راوړي، ما تاسو ته تېره کړل، ګوره دا حدیثو کې راغلي وه سیرت کې، حضرت حمزه صاحب چې اسلام راوړي اول سبب د اسلام یې دا شو چې په کفر په زړه کې د کافر سره بغض اوس. ادریس کاندیلوي صاحب لیکلي وه چې په زړه کې د کافر سره بغض و عناد نشي پیدا، مسلمان کېدلی نه شي. او ته چې د کافر سره ناست یې، د کافرانو سره په پارلمان کې یې، د کافرانو در مخه راځغلی زما کور ته او زما کور ته کافران راولې تر چاپې در مخه را روانې، بیا ګیله کوي وایي طالبان افغانان وژني. دا افغانۍ نه پر دې بې ننګه خو چې د بوش لا په بلا وګرځېږي. ولې وایي ولې پر امریکایي ټک نه کوي چې پر ملي اردو یې کوي؟ نو ته خو زما کور ته اول در ملي اردو مخکې ته را روانې، ته خو زما کور ته در امریکایي مخکې کافران څه در مخه راولې؟ در دې امریکایانو مخکې ګوري کور ته د افغانستان غلامان ورننوځي. دغه د افغانستان خلک چې ځانونه افغانان بولي، الله دې د افغانستان هم په دې نه کې بدنامه، د کفارو غلامان دغه ورځي در مخه دی کور ته ورځي. نو چې زما کور ته در مخه راځي، در مخه به دې ولمه. چې زما کور ته کافر را روانوي، د کافر مخکې به دې ولمه. بیا دلته خلک ګیلې کوي وایي دا خپل پښتانه سره وژني، دا پښتون دی. ته پښتون دا بولې چې خالي پښتو یې زده وه، پښتون خو به ننګ درلودی، پښتون خو به شرم درلودی، پښتون خو به عزت درلودی، پښتون خو پر دین باندې ولاړ. دا پښتانه چې دا بې ننګه، تاسو را اسدالله خالد و بې ننګه غلام د یهودو او د دې بلې غلام د یهودو لور د ملالۍ به کسب الله وجه د تېرو جمعه پر دنیا پر واټساپو باندې خبرې ګرځېدلې. د دې خبرې تاسو واورېدلې؟ د شرم خبرې دې په مسجد کې کېدلی نه شي. دا چې د افغانستان وزیر دفاع دی، دا خبرې چې تاسې واورئ، دا د مسلمانۍ خبرې دي. مقصد یې دا دی د دې مسلمانانو ملګري وکړي. الله دې بس
د دې په خاطر باندې موږ وبخښي. الله دې مو د پاکو شهیدانو د دې مجاهدینو سره او ورځ د آخرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنت کې یو ځای کړي. اللهم هل بلغت وما